د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې 11مې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې 11مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. جمیلې زیاته کړه که جدایي راغله له تا څخه به لومړی زه ځان وژنه کوم. ما ورته په نرم غږ کې وویل غلې شه لیونۍ د جدایۍ خبرې مه کوه، زه دومره صبر نه لرم. جمیله ناڅاپه له خندا شنه شوه او په شوخۍ یې وویل ځیګر مې ته مې معلومولې چې بې له ما ژوند کولی شي او که نه. درسي ساعتونه پیل شول، دواړه سیم ته لاړو، په ټولګي کې ناست وو او خپل درس به مو لوسته. پوهنتون رخصت شو، جمیله کور ته روانه شوه او زه هم خپل دفتر ته لاړم. تر دې وړاندې به مې سهار کار کولو، پس له وخته به درس ته تلم، خو اوس سهار پوهنتون ته ځمه او د دفتر کار مې له درس وروسته تر ماښامه ناوخته پورې کوم. کله چې دفتر ته ورسېدم اصغر خان کاکا هم راغلی و. د سلام او روغبړ وروسته مې هغه څخه خپله هغه پوښتنه وکړه چې له ډېر وخت راهیسې مې په زړه کې ګرځېده. کاکا ولې د کوم زوی دلته ځان سره نه راولې؟ اصغر خان کاکا زما په پوښتنه حیران شو، په څېره کې یې یوه ناخوښي ښکاره شوه. ما زر بخښنه ترې وغوښته. کاکا ته خفه شوې؟ زما په پوښتنه باندې زه درنه بخښنه غواړم. اصغر خان کاکا غلی و، لکه چې د زړه خبرې په ژبه راتلو ته تیارې نه وې. په ډېرې ارامۍ سره یې وویل جهادمله زویه، ما تر خپلې وسې هر څه وکړل چې د خپلو بچو پلار شم. ځان ته مې دوا وکړه، خپلې مېرمنې راضیې ته مې هم دوا وکړه. د نړۍ هره دروازه مې وټکوله، خو خدای یې نه راکوي. څه چې د خدای رضا ده زه پرې راضي یم. د هغه خبرې لکه د غره په څیر درنې وې او زما زړه یې ولړزاوه. زر مې ورته وویل کاکا ډېره بخښنه غواړم چې ستا زړه مې خفه کړ. زما هیڅکله دا اراده نه وه چې ته خفه شې. کاکا په تسلي راکوونکې لهجه راته وویل نه جهادمله زویه، زه له تا نه خفه کېږم، ته زما لپاره د خپل زوی په شان یې. د کاکا له دې خبرو مې زړه ته تسلي وشوه، خو بیا مې زړه غټ کړه او یوه بله پوښتنه مې وکړه. په لږ ډار سره مې وویل کاکا یو بله پوښتنه کولی شم؟ هغه په خپل عادي مهربان انداز کې ځواب راکړ پوښتنه وکړه زویه. زه د خپل زړه پوښتنې ته مجبور شوم او په ډاډه مې وویل کاکا بله ښځه به دې کړې وه، ته خو پیسې لرې، تا ته به دا ستونزه نه وه. کاکا دا ځل مسکی شو، د هغه په شونډو مسکا خپره شوه، خو سترګو کې بیا هم د زړه غم ښوده. وی ویل زویه پوهېدم چې یوه ورځ به دا پوښتنه کوي. هغه لږه شیبه چوپ شو، بیا یې خپل سر وخوځاوه او په خواږه او دردېدلي غږ یې وویل ما او راضي واده په خپله خوښه کړی ده او زه پرې داسې مین وم لکه څنګه چې سپوږمۍ د اسمان له ستورو سره مینه کوي. ما ته خپل وجدان هیڅکله اجازه نه راکوله چې د هغې مینې په ځای بل څوک راولمه. حتی که څه هم راضیه خپله راته څو وارې وویل چې بله ښځه وکړه، هغې زما لپاره قرباني ورکوله، خو زه د خپلې مینې په سپکاوي راضي نه شوم. د کاکا خبرې لکه د ژوند یو مهم درس، د هغه وفاداري او د خپلې مینې سرژمنتیا داسې یو قوت ښوده چې په انسانیت کې ډېر لږ پیدا کیږي. زما په زړه کې د هغه درناوی نور هم زیات شو. کاکا یو ځل بیا وویل ته خبر یې زویه؟ ما په حیرانۍ ځواب ورکړ نه کاکا، له څه شي نه؟ څه کیسه ده؟ کاکا لږ شیبه چوپ شو، بیا په آرام او نرم غږ کې وویل هغه ورځ چې باران و ته مې په موټر ووهلې، له همغې ورځې مې ته د خپل زوی په څېر راته ښکارې. ما خپلې ښځې راضیې ته وویل چې داسې یو هلک مې په موټر وهلی ده. هغه لږه شیبه تم شو، لکه چې خپلې خبرې ته د ژورتیا رنګ ورکولو هڅه کوله. بیا یې وویل خو زما زړه ته هره ورځ رانږدې کېدې. داسې احساس مې کولو چې ډېرې ژورې اړیکې در سره لرم. یوه ورځ راضیې راته وویل که دومره در باندې ګران دی خپل زوی یې وګرځوه. له همغې ورځې مې په زړه کې دا هیله پیدا شوه چې ته زموږ زوی شې. نن مې مېرمن راته وویل بېګا ته یې کور ته راوله چې زه یې له نږدې څخه ووینم. د کاکا دا خبرې زما په ټول بدن کې لکه د برېښنا د یوې څپې په څېر تېرې شوې. زما بدن بې واکه شو او ذهن مې له حیرانتیا ډک شو. یوه داسې لویه خبره یې وکړه چې ما هیڅ تمه نه درلوده. په ډېر احتیاط مې د زړه خبرې په ژبه راوړې. ولې نه کاکا، زه به ستاسو راضیه مور ارمان پوره کړم. نن شپه دواړه یو ځای ستاسو کور ته ځو.
کاکا دومره خوشحاله شو چې زه یې کلک په غېږ کې ونیولم او د زړه په خوښۍ سره یې وویل مننه زویه ته نه پوهېږې چې دا څومره لوی ارمان و. د خوشحالۍ اوښکې له سترګو روانې شوې. زما لاس یې کلک ونیوه او زیاته یې کړه ما د دې شېبې انتظار کولو. ستاسو د کور مخې ته مې کس لیږلی د موټر سره هغوی به هم نن شپه زموږ میلمانه شي. ما په نرمه لهجه وویل کاکا زما پلار او مور به ونه مني چې زه ستاسو سره پاتې شم، هغوی به په تکلیف شي. کاکا په ټینګه ځواب راکړ زویا هغه زما کار دی، ته یوازې د دې خبرې فکر وکړه چې زموږ زوی او ټول به یو ځای ژوند کوو. ما بیا وپوښتل کاکا ته کوم ورور نه لرې؟ هغه ځواب راکړ زه ماشوم وم چې زما مور او پلار وفات شوي دي. زه هغه وخت 4 کلن وم، له مور او پلار څخه یوازې پاتې شوی یم. د کاکا په خبرو سخت خفه شوم چې ټول عمر یو ځای تیر کړی ده. ناوخته زه او کاکا دواړه روان شو. موږ د ښار په کوڅو کې روان وو. زما زړه په ډېر اضطراب او هیجان کې ډوب و. ما د راځي مور لپاره یو ښکلی ګل واخیسته. اصغر خان کاکا زما څخه مخکې روان وو. زه بیا د هغه تر شا وم. موټر په آرامۍ سره د ښار په لارو تېرېدلو. یو وخت کاکا د افغان مینې سړک ته خپل موټر راښکته کړ چې زه هم ورتاو شوم. یو ښایسته او په زړه پورې کور چې 8 منزله درلودل. زما پام مې ځان ته واړاوه. دا کور لکه یوه ښکلې نقاشي داسې ښکارېدو. زه په ډېر تعجب سره مې ورته وکتل او د کاکا نه مې پوښتنه وکړه کاکا دغه کور ستا ده؟ هغه راته وویل هو زویا دا زما د مېرمنې راضیې کور ده. موږ کور ته دننه شوو. راځه چې تقریبا عمر یې 50 کاله و. موږ ته یې ستړي مشي راکړه او له یوې مهربانې مسکا سره زموږ هرکلی وکړ. هغه داسې ښکل کړم لکه یوه مور چې خپل زوی له ډېرو کلونو وروسته بیا ګوري. ما هم ګل ورته وړاندې کړ او هغې په ډېرې خوښۍ سره واخیسته. موږ ټول په یو اتاق کې کېناستو او بیا مو خبرې پیل کړې. د کېناستو په منځ کې زما موبایل ته پیغام راغی او په سکرین باندې د جمیلې نوم راڅرګند شو. پیغام کې لیکلی وو سلام جګر مې نن شپه در سره خبرې کوم. د پیغام په لوستلو سره زړه مې یو ډول خوښ شو. بیرته ځواب مې ورکړ وعلیکم سلام جانو سمه ده بیا زنګ وکړه. موږ ټول ناستو د شپې آرامه فضا کې هر څوک د خپلو فکرونو او کیسو سره په خپل ځان بوخت و. اصغر خان کاکا چې همیشه د خپلو خبرو له لارې یوه خاصه آرامش راکولو په نرم او خواږه غږ سره خبرې پیل کړې. هغه خپل نظر او احساسات د ټولو سره شریکول غوښتل. د دې خبرو په ترڅ کې ماته د جمیلې زنګ راغی. ما له ټولو څخه اجازه واخیسته او له کور څخه بهر لاړم. کله چې د جمیلې زنګ راغی په آرامه ډول سلام یې وکړ. سلام څنګه یې جګر مې؟ ما ورته وویل وعلیکم سلام جانو ته څنګه یې؟ خبرو مو همداسې دوام وکړ. جمیلې زیاته کړه زما ترور او میړه سبا موږ کر راځي. که خبرې مې در سره ونه کړې بیا خفه نه شي. زه به مصروفه یمه یا به راسره څوک وي. ما ځواب ورکړ پوهنتون کې موږ سره یو ځای یو هلته به خبرې وکړو بې له دې چې کومه ستونزه یا خفګان پیدا شي. د دې خبرو وروسته شاوخوا 30 دقیقې تېرې شوې. یوه نوکره راغله او په نرم آواز یې وویل راشه ډوډۍ وخت ده. جمیلې بیا پوښتنه وکړه ولې دومره ناوخته ډوډۍ خورې؟ ما ځواب ورکړ د اصغر خان کاکا میلمه یم. هغې وخندل او بیا یې وویل مزې دې وکړې. لنډه دا چې خبرې مو خلاصې شوې. اصغر خان کاکا راته وویل چا سره غږېدې دومره مصروف وې؟ زما وار خطا شو. سترګې مې سرې شوې او زر مې اوبه وغوښتې. دا خبره زما ذهن کې ګډوډي راوستله چې اوس څه ورته ووایم او ما احساس کولو چې کاکا را باندې پوه شو. ما ځواب ورکړ کاکا هغه زما د پوهنتون ملګری و. موږ تر ډېره هغه ډول خبرې کولې چې زموږ ترمنځ اړیکې قوي شي. درس په اړه یې رانه وپوښتل. اصغر خان کاکا په شونډو مسکا وکړه او بیا پر ما غږ وکړ ملګری دې وکه ملګری. زه د هغې پوښتنې ته په حیرانتیا کې پاتې شوم. زما رنګ زیړ شو ځکه چې پوښتنه زما په تاوان وه او ما د ځواب ورکولو پر ځای خاموشي غوره وبلله. اصغر خان کاکا بیا خپل مخ زما پلار ته ورتاو کړ او ورته ویې ویل وروره غواړم چې په دې کور کې ماشومانو سره وخت تیر کړم او هغوی ته خپله مینه ورکړم. دغه زما ارمان ده چې ماشومان غېږ کې واخلم. اوس وخت راغلی ده چې جهادمل ته کوزده وکړم او خپل ارمان په ژوندانه پوره کړم. پلار مې چې د کاکا خبره واورېده وروسته یې وخندل او په خندا یې وویل څنګه چې ستا خوښه وي وروره. ما په ځواب کې هیڅ ونه ویل. یوازې شرمنده شوم. په آرامه توګه له دې ځایه بهر شوم ځکه چې زه نه پوهېدم چې څنګه دې خبرو سره مقابله وکړم.
شپه سبا شوه پوهنتون ته لاړم خو جمیله نه وه راغلې. ماسپښین یې راته زنګ وکړ. هغه ترور مې چې راغلی وه زما رشتې پسې راغلی. ورور مې یوازې دې رشتې کې مخالفت وکړ. هغه وایي زما خور طب وایي خو د ترور زوی مې بېسواده دی او زه هیڅ په دې رشته خوشحاله نه یم. د دې خبرې سره مې په زړه درد شو. فکر مې یوازې د جمیلې په یادونو کې ډوب شوی و. هغه جمله چې جمیلې ما ته ویلې وه بیا زما په ذهن کې ګرځېده. د هغې د خبرو له امله زړه مې ټکان وکړ. که جدایي راشي لومړی به زه ځان وژنه کوم. دغه خبرو دومره تاثیر را باندې کړی و چې زړه مې تر اوسه هم په درزا و. موبایل مې راپورته کړه او زر مې د جمیلې شمیره ووهله. هغه هره شیبه زما د ذهن پر مخ روانه وه خو د هغې لخوا ځواب راغی چې زما ټول امیدونه یې په سین لاهو شول. تاسو چې کومې شمیرې سره اړیکه نیسئ د اوس مهال لپاره له ساحې څخه بهر ده. زړه مې نور هم تر اخره پورې په درزا شو. امیدونه مې برباد شول او یوازې په یوه پوښتنه کې پاتې شوم. ولې زر مې د کاکا سپین پر اونر چالان کړ او د باندې روان شوم. په لاره کې روان وم چې یودم مې لاس جیب ته کړ. موبایل را سره نه و. په زړه مې غوسه شوم خو هڅه مې وکړه چې ځان کنټرول کړم. په موټر کې د جاوید امرخیل صاحب هغه سندره په آخري غږ کې غږېدله. اواز یې زما د زړه هره برخه ته ټکان ورکولو. زړه مې نری نری خوږیږي دا مین ولې بیریږي. دغه وخت چې سندره ختمه شوه د جمیلې کور مخې ته ورسېدم. زړه مې داسې یو خلا رامنځته کوله چې نه پوهېدم څه وکړم. په فکر کې وم چې آیا دا مینه واقعا ختمه شوه او که ټول زخمونه یوازې د وخت سره په زړه کې ویشل کیږي. هلته مې چې وکتل د جمیلې د کور مخې ته زما موټر ولاړ و. زه سخت حیران شوم چې زما موټر دلته څه کوي. فکر مې پر ځای نه راتلو. سترګې مې په موټر کې نښتې وې خو زړه مې ټکان خوړو. هلته څه روان دي چې زما موټر بې خبره دلته راغلی. پوښتنې او شکونه مې ذهن کې راڅرګند شول لکه یو سیلاب چې هره لحظه مې زړه ته راتلو. ټولې پوښتنې مې د زړه په توره کې غرقې وې. هیڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. موبایل خو را سره هیڅ نه و. یوازې په ځان مې شکمن شوم. بې وزله وم او خپل وضعیت ته حیران وم. زړه مې داسې لړزېده چې په دوا یې نه پوهېدم چې له څه سره مخ یم. د جمیلې خبرې هغه ټکي چې هغې ما ته ویلي وو هماغه وخت زما په ذهن کې تلل و راتلل. په هره لحظه کې د هغې خبرې داسې ښکارېدې لکه زه چې په یو دریاب کې غرق شوی یم. بیرته راتاو شوم او کور ته راغلم. سترګې مې بیا هم په هغو لارو وګرځېدې چې له هغه ځایه را روان شوم. کله چې کور ته راورسېدم په تیزۍ سره مې پوښتنه وکړه کاکا چیرته دی. د کاکا ښځې راته وویل هغه لاړه د یو ملګري د لور پوښتنې ته. ما ورته ویل ولې څه شوي. کاکا ښځې راته وویل هغه سړی د کاکا ته زنګ وهلی و. لور یې چاته ورکوله خو د لور زړه به یې نه و. هغې د موږکانو دوا خوړلې ده. دغه خبرو زما ټول بدن سخت ولړزاوه. د زړه درد داسې ښکارېدله که یو تیز چاقو د زړه په منځ کې په نښه شي او ګزار پرې وشي. زه له پښو غورځېدم خو د زړه دغه تکلیف چې په هر لحظه کې مې زیاتېده په آرامۍ سره د ځمکې پر سر کېناستم. خو دا آرامي مې یوازې د کاکا د ښځې په چیغو بدله شوه چې ویل یې زر راشي جهادمل باندې بیا حمله راغلې. زړه مې داسې درزا پیدا کړه لکه یو ماشوم چې د کور په هره برخه کې بیا غورځېږي. ټولې نړۍ مې یوازې د هغه شیبه په ذهن کې وګرځېدې. زه په زړه کې بیدار وم خو نور بې واکه شوی وم. هر فکر چې مې وکړ یوازې د جمیلې یادونو کې غرق شوی وم. زه نور په ځان نه پوهېدم. ذهن مې یوازې د هغې پیښې په اړه فکر کاوه خو خپله موجودیت مې له لاسه ورکړی و. وخت تیر شو او سهار شاوخوا 10 بجې وې چې سترګې مې په ناڅاپي ډول لوڅې شوې. د سترګو د خلاصېدو سره مې ګړندي غږونه او ژړاګانې واورېدلې. ډاکټران مې خواته ناست و. یوه ډاکټر بل ډاکټر ته وویل ورشه اصغر ته غږ وکړه. د دې ټولو په منځ کې یوازې جمیله مې ذهن کې شتون درلود او له هغې سره ټولې خبرې ټولې ژورې خاطرې او د زړه پر منځ کې پرېوتې. زه په خپل ذهن کې په یوه بېکچې هڅه کې وم چې پورته شم خو بدن مې بېواکه و. پورته شوم خو ډاکټر د پورته کېدو اجازه نه راکوله. زه په احساساتو کې وم چې هره لحظه مې له جسمي او رواني تکلیف سره مخ وم لکه یو بوج چې زما په سر وي. خو د دې باوجود د خپلو خبرو سره مې هیڅ مرسته ونه شوه. خپل زړه ته ګورم او ورته وایم. ډاکټر ته مې وویل ما پرېږده چې لاړ شم او دغه بیت مې ورته ولوسته. وار په وار او دم په دم ناوخته کیږي. وار په وار او دم په دم ناوخته کیږي. کیسې لنډې کړه چې ځم ناوخته کیږي. وار په وار
او دم په دم نا وخت کیږي کیسې لنډې کړه چې زم نا وخت کیږي ژوند می ځان سره په دومره بیړه بیایي چې درګورم شاته هم نا وخت کیږي ډاکټر راته وویل څه دې وویل پوه نه شوم ما بیا ورته وویل پتا مین یما خو ستا غوند بېلوزه نه یم اوس قسمونه په کعبه خو درته نشم کوی ما هغه ټولې تقاضې د احترام پوره کړې بې ننګه یاره نو سجده خو درته نشم کوی بیا مې ورته ویل ډاکټر صاحب مین شوی یم اوس پوه شوې که نه هغه راته وویل هو خو په ځان نه پوهېدم چې څه مې وویل او څه مې فکر ته راتلل ټول هغه شکونه چې زما په زړه کې ټینګ پاتې وو د خپلو حالاتو په اړه دغه وخت کاکا مې خواته راغی هغه هم زما په حالت پوهېده خو ده هم خپلو کلماتو سره په زغم او په آرام غږ کې وویل ولې زویه په تا څه شوي ولې داسې یو دم راوغورځېدې دا خبرې مې لکه یوه زهرناکه پښیماني احساس کړې کله چې ډاکټرانو ویلي وو چې ستا په دماغو ډیر بوج دی کاکا مې راته ویل ته کومې خبرې ته دومره ژور فکر کوې زه خو لا ژوندی یم ټوله نړۍ راڅخه وغواړه چې درته راوړم د ژوند څخه هر لحظه د امیدونو په نامه مصرف کړه خو داسې مه کوه چې سبا پر تا څه وشي موږ به څه کوو موږ به له تا څخه وختي مړه شو او بیا به دا یادونه یوازې د راتلونکي درد کیسې لیکلو ته هم څوک نه وي زړه مې له ټولو خبرو ډیر خالي او بیچاره پاتې وو ما هڅه کوله چې ځواب پیدا کړم خو ټولې خبرې مې لکه بې نتیجې او بې معنا زړه مې ډېر راتنګ و کاکا د پوښتنو ځواب مې داسې ورکړ کاکا مریض نه یم مین شوی یم خو جنۍ بل چاته ورکوي ما له درد څخه ډک زړه باندې خبرې وکړي زړه مې لکه د کشتۍ پر غټ لړزېدونکي سمندر غرق شوی و او داسې احساس کوم چې باید نور ژوند ونه کړم که څه هم چې لاره غلطه ده زه څه وکړم مجبوره یم چې ځان وژنه وکړم ما سره بله لاره نشته کاکا مې غلی شو هغه هیڅ ونه ویل فقط خاموشي کې غېږ کې ونیولم هغه زما څخه هیڅ پوښتنه ونه کړه ما بیا پوښتنه وکړه کاکا پرون مازدیګر چیرته وې هغه ځواب راکړ زما د ملګري سلطان شاه لور ته ورغلی ومه چاته یې ورکوله د موږکانو دوا یې خوړلې وه هغه هلک یې خوښ نه و خو پوښتنې ته یې ورغلم زړه مې ډېرې پوښتنې غوښتې چې ویې کړم زر مې بیا وپوښتل ښه کاکا جمیله څنګه وه کاکا هغه وخت راته حیران شو هیڅ یې ونه ویل خو لږ وروسته د خاموشۍ څخه یې وویل اوس یې روغتیا ښه وه زه یې په ټلیفون هم پوښتنه کوم کاکا مې په حیرانتیا سر راته وکتل وروسته له حیرانتیا یې په خاموشۍ سر راته وویل ته د سلطان شاه لور څه پیژنې د جهاد مل او جمیلې د مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې 11مه برخه امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ